د پنجشیر لپاره د طالبانو والي د احمد شاه مسعود له قبره لیدنه کړې. په سلامونو مو هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د پنجشیر لپاره د طالبانو سرپرست حکومت والي محمد حسن هاشمي د پنجشیر ولایت مرکز بازارک په سریچه کلي کې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود له قبره لیدنه کړې ده. د طالبانو تر کتون لاندې باختر اژانس د یادې لیدنې هدف د دغه اژانس په وینا دغه قبر ته د زیان رسولو په اړه د وروستیو توطئو ردول بولي. څو اونۍ وړاندې په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوه چې ښکارېده د احمد مسعود د قبر ډبره ماته شوې ده. وروسته له هغه داسې ادعاګانې مطرح شوې چې دغه ډبره له طالبانو سره د تړلو کسانو له لوري ماته شوې ده. دغه ویډیو د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي د پخواني ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله د افغانستان د مخکني حکومت د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او یو شمېر نورو سیاسي جریانونو او څېرو غبرګونونه راوپارول. ښاغلي کرزي له طالبانو له حکومته غوښتي وو چې د ده په وینا د مخربو کړیو مخه دې ونیسي او د افغانستان د مشرانو د قبرونو ساتنې ته دې پاملرنه وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د احمد شاه مسعود د قبر د ډبرې د ماتېدلو اوازې رد کړي دي. د طالبانو له لوري د پنجشیر له نیولو موده وروسته هم داسې یو ویډیو خپره شوه چې پکې ښکارېده د احمد شاه مسعود د قبر ډبره ماته شوې ده. دا اوس زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.